وای د تورو زغرو جنګ له شامته د بم بارودو له برکته ګټلی نه شو لوبه د سولې د بخ بیډۍ مو وتې له ګورته د تورو زغرو جنګ له شامته د بم بارودو له برکته ګټلی نه شو لوبه د سولې د بخ بیډۍ مو وتې له ګورته او زموږ له اسمانه دغه د برخه کشت مو وبیږي د جنګ له ورخه د ژوند په ګل مو کلونه کیږي چې راوریږي د وینو پرخه وای شوه له غونډیو هسکه لوخړه شپانه خوړلې د بم څپړه په غوریجه کې مچړوغزه زانګي لاندې په وینو شپېلۍ ککړه. شاعر چې یو شعر لیکي حتما د خپل احساس له مخې لیکي، یعنې ته څه غواړې ته د شعر چې لیکې یا د شعر لیکلی وي د ټولنو ته یې ورسوي یا په دې خلکو ته یې ورسوي، یعنې د هدف دې څه ده د شعر نه؟ دا لمبې به خدای خبر چې شي کرارې دا وطن د فرخندې ازار وهلی او په ټوپک باندې به خامخا مین وي د قلم او کتابچې ازار وهلی د ماضي وحشي تاریخ رانه هېرېږي زه د خپلې حافظې ازار وهلی اوس به سا هم د قاتل په خوښه اخلي ګونګ ولس د پټې خولې ازار وهلی. د هنري وزر یوټیوب چینل او پاڼې درنو لیدونکو السلام علیکم، هیلهمند یم چې جوړ او روغ به وئ. دا دی موږ په یوه بله خپرونه کې ډېر تکړه خوږژبی او پیژندل شوی شاعر کیدای شي تاسو شعرونه اورېدلي وي لوستلي وي او یا مو هم د ده شعرونه د ده له خولې اورېدلي وي. خالد ریحان بابری صاحب د پکتیکا ولایت سراوزي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. ډېر خوشحاله یو چې نن خپرونه کې راسره دی او دی موږ خپرونې ته راغی موږ سره کېناسته. بابری صاحب تاسو ته په لومړي سر کې ډېر زیات ښه راغلاست هرکلی وایو ستړي مه شئ. خاورین صاحب مننه، ستاسو د یوټیوب د چینل هنري وزرې خپرونې ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات ډالۍ کوم. خوشحاله اوسئ. بابری صاحب شعرونه به هم درنه اورو او ښایسته غزلې او شعرونه به راسره شریکوئ. لومړي سر کې دا راته ووایئ چې تاسو پېژندلو مخکې وکړه هیله ده دوستان به ترې آګاه شوي وي، څومره وخت کېږي شاعري کوئ؟ خاورین صاحب شعرونه خو تقریبا له 2009 کاله راهیسې لیکم چې تقریبا 12-14 کاله کېږي چې شعر لیکل مې پیل کړي دي. تاسو 2 کتابونه هم چاپ کړي دي، 2 ټولګي شعري ټولګي چې یو غړوندی او بل ورباڼې په نوم باندې ده. د ریحان صاحب 2 شعري ټولګي هم شته او درېیمه به انشاءالله زه راځي. له دې کتابونو څخه چې تا خپله لیکلي دي لومړي سر کې کوم غزل درنه اورو او له کوم کتاب څخه به یې راته ووایې؟ خاورین صاحب د راباڼې زما لومړۍ شعري ټولګه وه، په دې کې غزل یو نظمونه او څلوریزې آزاد شعرونه دي او دویمه شعري ټولګه چې د غړوندي په نوم باندې ده دا ټوله د څلوریزو مجموعه ده. نو غزل به له راباڼې شعري ټولګې درته ووایم، یو وایم تقریبا دا دویم غزل دی د راباڼې شعري ټولګې. وایي که هر څو ښکلي کتار لکه باڼه دي، که هر څو ښکلي کتار لکه باڼه دي بس په سترګو دومره بار لکه باڼه دي. ډېر ښه ده یار، ډېر ښه. او ستا د حسن په اسمان کې مې خیالونه ستا د حسن په اسمان کې مې خیالونه ستا د سترګو په مدار لکه باڼه دي. ډېر ښه. او ارمانونه مې دیدن ته منتظره د نظر په نري تار لکه باڼه دي. ډېر ښه ده یار، ډېر ښه ده. او د شهید وطن په یاد مې غزل توري د شهید وطن په یاد مې غزل توري پرې مینځلي وار په وار لکه باڼه دي. ډېر ښه ده، ډېر ښه ده. او سترګکونو یې زړګی رانه چور کړی ښکلي ښکلي ګنهګار لکه باڼه دي. ډېر ښه. او د ریحان د انتظار سپېره کلونه ستا د لارې په غبار لکه باڼه دي. ډېر ښه غزل و. ریحان صاحب محترم، تاسو چې موږ شعرونه تر ډېره لوستي دي انقلابي شعرونه خپله لیکئ، له دې وراخوا تاسې څه ډول انتخاب کوئ د بل شعر یا د خپل شعر د لیکلو لپاره انقلابي حماسي کیشکي تاسو به خولې اورو؟ خو زما د شعر په هکله باندې شعر باید هنري وي، هغه که په هره موضوع یا په عشقي لیکل سوی وي که حماسي لیکل سوی وي، مهم شی د شعر هنر ده، باید هنر پکې وپالل شي. نو هنري شعر ماته خوند راکوي. او که د نورو شاعرانو لولم هم خپله به کوشش کړی څومره به بریالی وم. هنر او ښکلا یې مشهوره ده. په دې 3
فارمیټونو کې د کوم شعر انتخاب لري؟ خپله لیکلو لپاره یا د بل چا شعرونه چلولی؟ انقلابي، حماسي او که عشقي؟ نه، عشقي شعرونه خوند راکوي. ښه، خو د تا په کتابونو یا د تا په شعرونو کې دغسې یو رنګ نشته تقریبا؟ نه، وي به کې، خو شاید ټیټ به کې که نه، کم به وي کې، خو بس خپل هغه داسې کوم چې په ذهن په دماغ خپل فکر او په هغه کې خوند راکوي، باید غزل چې لیکي باید عشقي برخه پکې زیاته وي په غزل کې. ډېره مننه. یو بل غزل درنه اورو، تا په خوښه یا نظم؟ غزل به درته ووایم، غزل یې ستا سره خو دا یو نوی غزل دی. وایي نه مې په کار د شاهجهان نه د زنګي پاچهي، ستا په جونګړه کې د ماته ملنګي پاچهي. ډېر ښه. او باقي علي د موسیقۍ د ورته ګونګه روژه، د په محفل ستا د اواز د سارنګي پاچهي. ډېر عالي دی یاره، ډېر ښه. او د شفق پیغله شوه ورړنګه د ماښام غېږې ته، د شفق پیغله شوه ورړنګه د ماښام غېږې ته، که د خمار په سترګو راغله د بنګي پاچهي. ډېر ښه. او چې ازارونه به یې وړل د خوبورو سترګو، ستا په مړوند و د بنګړیو د شرنګي پاچهي. او غر د تربتو اوازونو ځواب نه ورکوي، غر د تربتو اوازونو ځواب نه ورکوي، په دې ویدو کاڼو به تل وي د ګونګي پاچهي. دقیقاً، بالکل. او د پیغلتوب هم پاچهي وي په مینو زړونو، د پیغلتوب هم، د پیغلتوب هم پاچهي وي په مینو زړونو، د پیغلتوب په پاچهي وي د منګي پاچهي. واه واه واه، بیا یې اورو دا باید. مننه. د پیغلتوب په پاچهي وي، د پیغلتوب هم پاچهي وي په مینو زړونو، د پیغلتوب په پاچهي وي د منګي پاچهي. او دا ځینې ښکلې وي د مینې له رنګونو نه جوړ، دا ځینې ښکلې وي د مینې له رنګونو نه جوړ، لکه بیرغ کوي د زړه په چمنګي پاچهي. ډېر ښه. او ببریا ورک یې مشه بیا د کلي ښکلې زلمي، ببریا ورک یې مشه بیا د کلي ښکلې زلمي، مستې زدرانې د کوي پاس په تنګي پاچهي. ډېر ښه دی. یو بیت خو د مونږ کوم ته ویلی و، بیا یې اورېدل. او ببریا ورک یې مشه بیا د کلي ښکلې زلمي، مستې زدرانې د کوي پاس په تنګي پاچهي. ډېر زبردسته، ډېر شعرونه و. ببرۍ صاحب، یوه بله پوښتنه کومه چې شاعر چې یو شعر لیکي حتما د خپل احساس له مخې لیکي، یعنې ته څه غواړې؟ ته د شعر چې لیکې یا د شعر لیکلی وي، د ټولنو ته یې ورسوي یا په دې خلکو ته یې ورسوي، یعنې د هدف دې څه ده د شعر نه؟ زه که خپله زما شخصي نظر د شعر په هکله، زه یو خو له شعر سره شوق لرم، له اورېدلو سره یې لیکم، او بیا چې شعر راسي له لیکلو سره یې لرم. تر ډېره پورې ما ته خپله شعر خوند راکوي. زه شعر ولیکم، یو د ځان لپاره زه شعر لیکم، خپل احساس یې را سره، کوم درد یې احساس یې، کوم عاطفه یې غواړم هغه په شعر کې هغه کمه ولیکم، د شعر ژبه ورکم خپلو احساساتو ته. نو لومړی ما ته خپله شعر خوند راکوي، زه باید ولیکم. دوم باید د ټولنې کوم درد یا احساس د ټولنې کوم انځور هغه که هره برخه یي، نو خپله خوند راکوي شعر زه لیکم. او نو که د ټولنې لپاره هغه کې یو څه یا د پیغام تر څنګه کومه ښکلاییزه هنري برخه یي د ټولنې لپاره په درد خوري، نو هغه هم د ټولنې لپاره هم باید هغه ناخوالې په خپل شعر کې موږ او تاسې ولیکو. په خلکو باندې یا په اوسني عصر کې په خلکو باندې شعر اغېز څه دی؟ خلک کومه سترګه ورته ګوري شعر؟ د شعر اغېز خو له وخته سره له پیړیو راهیسې د شعر خپل اغېز ده، خپل اثر یې ده، او په هره ټولنه کې ده. زموږ په ټولنه کې هم شته د شعر ژبه، له کلونو راهیسې تر دې اوسه پورې، که هغه زموږ فلکلور که ادب دی، لنډۍ دي او کاکړۍ دي، که د غزل برخه ده، د نظم دی، خپل اثر لري، لوستونکي لري. دا له وخته سره په دې وطن کې انقلابونه جا او راځي، یو وخت یې دا رنګ یو څه ټیټ وي، یو وخت کې بیا هغه رنګ یې ډېر زیات وي د شعر. نو له وخته سره فرق ده. شعر خو د شعر ژبه خو هر وخت مؤثره ژبه ده، او داسې تر څو کومه ژبه ژوندۍ وي شعر به یې ورسره، او په ټولنه به یې اثر وي او ډېر اثر. بل غزل هم درنه اورو یا نظم دې لیکلی وي؟ نظمونه اوس دلته شته نه را سره. غړوندي کتاب چې تاسو لیکلی، تاسو د څلوریزو یادونه پکې وکړه، که چېرته څلوریزې در سره وي وا به یې وروستې څلوریزې به واورو. مهرباني. وایي د تورو زغرو جنګ له شامته،
د بم بارودو له برکته ګټلی نه شو لوبه د سولې د بخ بیډۍ مو وتې له ګورته د تورو زغرو جنګ له شامته د بم بارودو له برکته ګټلی نه شو لوبه د سولې د بخ بیډۍ مو وتې له ګورته او زموږ له اسمانه دغه د برخه کشت مو وبیږي د جنګ له ورخه د ژوند په ګل مو کلونه کیږي چې راوریږي د وینو پرخه. دغسې ځینې نورې څلوریزې دي. او د ځوانې عمره د ګل وږمه وې په منډه تیر شوې د باد څپه وې لکه خولګۍ څوک له چا نه واخلي داسې لکۍ په ډکه شیبه وې. او در په یادیږي د لیونتوبه خوږې همزولي یا ماشومتوبه یا غالې جنې تا به غالې کړې چې به مو کړله د ګاټو لوبه. نو دغه ځینې څلوریزې دي. څو نورې مې ډېرې خوندورې دي. مننه. وایي ګرانه وطنه د ګلو باغه د زړه پر ګل مې د مینې داغه جوپې جوپې دې در باندې ګرځي زه به دې ساتم له کومه زاغه. وایي شوه له غونډیو هسکه لوخړه شپانه خوړلې د بم څپړه په غوریجه کې مچړوغزه زانګي لاندې په وینو شپېلۍ ککړه. او زخمی وطنه د سترګو توره لاس دې نیولی د عرش په لوره ازار دې اورم د زخمي شونډو په وینو سور شې توره لاهوره.